بسم الله الرحمن الرحیم. راځو سکافیلا ته. اوس راځو د پکټورل ګیډل یا د اوږې د کمربند دوهم هډوکي ته، کوم چې سکاپیلا بلل کېږي. نو په پکټورل ګیډل یا شولډر ګیډل هم ورته وایي، د اوږې کمربند کې کوم چې دي هغه دوه هډوکي موجود دي، چې یو کلاویکل ده چې له دې نه په مخکې ویډیو کې په اپر لم کې موږ واضح کړ، او دویم چې د هغه سکاپیلا ده. اوس راځو د سکاپیلا په اړه باندې، د سکاپیلا د اناټومي په اړه باندې لنډ معلومات تاسو سره شریکوم. سکاپیلا چې ده دا تراینګولر یعنی مثلث ډوله یا درې کونجه فلټ بون ده، یا د هموارو هډوکو له ډولو څخه ده، کوم چې درې کونجه یا مثلثي شکل لري. تاسې په شکل کې وینئ د مثلث سره مشابه ده، یعنی درې زولې لري، درې زاویې لري، کوم چې مثلث شکل سره مشابهت لري. او دغه هډوکی چې ده د سټرنم هډوکي سره د کلاویکل هډوکي په واسطه باندې وصل ده، او د اکرومیون پروسس سره اکرومي کلاویکولر جاینټ جوړوي، چې بیا کلاویکل په میډل کې بیا د سټرنم سره جاینټ جوړوي. یعنی دغه هډوکی د اکرومین پروسس په واسطه او د کلاویکل په واسطه باندې د سټرنوم یا د سینې د هډوکي سره وصل ده. دا هډوکی د ریب کیج یا د پښتیو د قفس په شا کې واقع ده، کوم چې له دومې نه تر اوومې پښتۍ پورې ساحه په بر کې نیسي. یعنی د ریب کیج پوسټیریر کې موقعیت لري او د دومې نه تر اوومې پښتۍ پورې ساحه په بر کې نیسي. او دوه سورفیس یا سطحې لري. دوه سورفیس خپله سکاپیلا هډوکی فلټ یا هموار ده، نو دوه سورفیسز لري. انټیریر سورفیس کوم چې کاسټل سورفیس هم ورته وایي، یعنی د پښتیو سره وصل ده، د پښتیو په سطحه باندې موقعیت لري، نو کاسټل سورفیس هم ورته وایي. دومه سورفیس یا سطحه چې د هغه پوسټیریر سورفیس ده، کوم چې د پښتیو نه اخوا شاته موقعیت لري. دا موږ چې وینو دا د سکاپیلا هډوکي پوسټیریر سورفیس ده، او د دوی نه مخکې خواته چې دا چې موږ یې نه وینو هغه انټیریر یا کاسټل سورفیس ده. لکه څنګه چې سکاپیلا تراینګولر بون ده یا مثلثي شکل لري، تراینګولر شیپ لري، نو درې زولې باید ولري او درې زاویې باید ولري. نو 3 انګلز یا درې زاویې لري، کوم چې دا رایټ سکاپیولر بون ده یا رایټ سکاپیولا ده، یعنی د ښي څنګ سکاپیلا هډوکی ده. نو دا چې د لیټرل سایډ ده دې ته لیټرل انګل وایي. نو دا چې د انفیریر انګل ده، او دا چې د سورفیریر انګل ده. سوپیریر یا پورتنۍ زاویه، لاندنۍ زاویه، او واشي یا د باندې خواته زاویه. نو همدارنګه درې زولې هم لري یا درې بارډرز لري. نو چې مثلث درې به زاویې ولري او درې به زولې ولري. نو میډیل بارډر لري اوله زوله، سوپیریر بارډر لري، او همدا رقم ته لیټرل بارډر لري، درې زولې او درې زاویې. اوس راځو د سکاپیلا انټیریر ویو. په انټیریر ویو کې بعض ساختمانونه موږ وینو. دا چې ده کاسټل سورفیس ده یا هغه سطحه ده کوم چې د پښتیو سر د پښتیو په سطحه باندې موقعیت لري او انټیریر طرف ته واقع ده. نو دته کاسټل سورفیس یا انټیریر سورفیس هم ویل کېږي. اول چې ده سب سکاپیولر پوسه لري، یوه غټه زوره په انټیریر سورفیس کې لري، کومه چې د سب سکاپیولر پوسه په نوم باندې یادېږي. بل یې دننه ناچ لري یا په ځای کې یوه خالیګاه لري او کنډاو ځای لري چې دې ته سوپرا سکاپیولر ناچ ویل کېږي. سوپرا سکاپیولر ناچ. بل چې د پروسس لري، غټه برآمدګي لري، کوم چې کروکایډ پروسس ورته ویل کېږي. کروکایډ پروسس.
دا بل شاته چې لیدل کېږي دغه ته اکرومیان فراسس وایي، کوم چې د کلاویکل سره جاینټ جوړي. دلته اکرومیال فیسټ پې موجود ده، یا د جاینټ جوړولو لپاره کوچنی سطح لري، کوم چې د کلاویکل هډوکي سره د اکرومو کلاویکولر جاینټ په نوم باندې جاینټ جوړوي. نو دا شان چې دي دا نښې دا د مخ طرف باندې لیدل کېږي. بل چې د هیډ لري دا د سکاپیلا هیډ ده، او دا چې دا بیا د سکاپیلا نیک ده، دا ځوره چې پکې لیدل کېږي. چې په دې هیډ کې بیا ګلینیډ کیویټي چې وروسته به په لیټرل بارډر یا لیټرل ویو کې موږ ووایو، دلته ګلینیډ کیویټي لیدل کېږي، کوم چې د هیمورس د هیډ سره شولډر جاینټ جوړوي. نو اوس لیټرل ویو ته راځو. په لیټرل ویو کې بعضې نښې هم لیدل کېږي، په هغه کې کوم چې دا اکرومیان فراسس موږ وینو، دا اکرامیان فراسس ده. کراکایډ فراسس وینو، کراکایډ فراسس، او موږ خپله ګلینویډ کیویټي لرو، کوم چې د هیمورس د هیډ سره ګلینیو هیمورل جاینټ یا شولډر جاینټ جوړوي، کوم چې د اوږې د باند په نوم باندې هم یادیږي. نو دا چې دا خپله ګلینویډ کیویټي ده، نو د دې پاس یا تبرکل لیدل کېږي، کوم چې سوپرا ګلینیډ تبرکل ورته ویل کېږي، او لاندې هم یا تبرکل لیدل کېږي، کوم چې د ویکټور په واسطه باندې په نښه سوی، دلته انفرا ګلینویډ تبرکل ویل کېږي، یعنې د ګلینویډ کیویټي نه برسیره تبرکل، ګلینویډ کیویټي نه لاندې تبرکل. بل کاسټل سرفیس ده یا انټیریر سرفیس، کوم چې په دې طرف کې ده، واقع ده او د پښتۍ په سطحه باندې موقعیت لري. بل چې د پوسټیریر سرفیس ده، کوم چې دې خواته واقع ده او د موږ شاته موقعیت لري. او بل چې دا په لیټرل ویو کې موږ لیټرل بارډر هم وینو، کوم چې لیټرل سای ته د سکاپیلا موقعیت لري. بل راځو پوسټیریر ویو، یعنې شاتنۍ کتنه. په دې لیدنه کې هم بعضې ساختمانونه موږ وینو، هغه د سپاین اف د سکاپیلا یا سپاینوس پراسس اف د سکاپیلا. دغه اوږد پراسس یا اوږده برآمدګي د سپاین اف د سکاپیلا ویل کېږي، کوم چې د سکاپیلا پوسټیریر سرفیس په دوو نورو برخو باندې ویشي، چې یوه پاس له سپاینوس پراسس نه ده، یو لاندې. پاس ته سوپرا سپاینوس پوسا ویل کېږي، او د لاندې برخې ته انفرا سپاینوس پوسا ویل کېږي، یعنې په دوه کوچنیو پوساو باندې ویشي، چې یوه سوپرا سپاینوس ده، بله چې د انفرا سپاینوس ده. دغه سپاینوس پروسس چې ده وروسته یو څه نور هم برآمدګي کوي، کوم چې اکرومیان پروسس جوړوي، او کراکایډ پروسس هم دلته موجوده، کوم چې په پوسټیریر ویو کې د لیدلو وړ نه ده. بل انګلز لري. انګل موږ مخکې ویلې چې 3 انګلز لري یا 3 زاویې لري. سوپیریر انګل ده، لیټرل انګل ده، او انفیریر یا لاندنۍ زاویه ده، انفیریر انګل. بارډر لري 3 دانې، لیټرل بارډر، میډیل بارډر او سوپیریر بارډر، کوم چې په سوپیریر بارډر کې یو نچ هم لیدل کېږي، چې په پوسټیریر ویو کې موږ هغه نه وینو، خو په انټیریر ویو کې موږ وښودو چې سوپرا سکاپیولر ناچ په نوم باندې یادیږي. بل انفرا ګلینویډ تبرکل ده، چې دلته لیدل کېږي، او همدا رقم ته نیک اف د سکاپیلا دا لیدل کېږي، او دلته په لیټرل انګل کې بیا ګلینویډ کیویټي لیدل کېږي. دا و د سکاپیلا د اناټومي په اړه باندې. زموږ چینل در سره سبسکرایب او همدا رقم ته له ملګرو سره شریک کړئ، تر څو پورې د موږ له تازه معلوماتو نه خبر او له هغو نه مستفید شي.